قدرمن اوریدونکو سلامونه، نیک هیله او احترامات مې ومنئ. خدای دې وکړي چې تاسې د ژوند په ټولو چارو کې برلاسي وئ. سعید جواد یم او د نیکه ناول نوې اتمې برخې سره ستاسې ملتیا کوم. اوومه برخه کې کیسه داسې وه چې میرویس خان نیکه یې اصفهان ته د بندي په توګه یوړ او بیا له هغه زندان څخه راوویستل شو. د ګارد له مشر سره په خبرو اترو بوخت و. د ګارد مشر میرویس خان ته ویلی و چې تاسو نور له بالاحصاره نشئ وتلی. زه چې نور څه کېږي د ناول دغه اتمه برخه کې پرې پوهېږم. میرویس خان هڅه وکړه چې د ګارد له مشر سره خبرې وغځوي، خو علي خان وویل چې د په شاهي ماڼۍ کې یوې مهمې غونډې ته ورغوښتل شوی دی. علي خان له کوټې نه د وتلو په وخت کې ویل د شاه حسین له حکم سره سم ستا ساتل زما مسؤلیت دی. فکر مې وکړ بالاحصار تر ټولو سم ځای راته ښکاره شو. د شاهي ګارد یو اونباشي ته مې امر کړی چې پام در باندې وکړي. پوهېږم هوښیار انسان یې، داسې څه به نه کوي چې ما و اونباشي خوابدي کړي. له دې سره له کوټې ووت. د شاهي ګارد 2 کسه عسکر راغلل او میرویس خان یې د جنګي کلا یو برج ته وخېژاوه. په برج کې وړه خو پاکه کوټه وه. 2 کړکۍ یې درلودې. یوه یې د ښار خوا ته پرې شوې وه، له بلې د بالاحصار منځ ښکارېده، خو ښار ته پرې کړکۍ قوي اوسپنیز سیخان درلودل. یو چا وخندل. په ټول بالاحصار کې تر دې ښکلې کوټه نشته. میرویس خان په حیرانۍ ور وکتل. په وره کې یو ګردی ځوان ولاړ و. پر سره کوټې 3 شنې پاټې پرتې وې. ځوان راغی. میرویس خان ته یې لاس ورکړ. په خوند یې وویل ښاغلیه، ما ته اونباشي حسن قلي وایي. د ښار خوا ته پرې شوې کړکۍ ته ودرېد. ویې خندل. دلته به خوشحاله یې، ورته وګوره ټول اصفهان ښکاري. میرویس خان غلی و. حسن قلي وویل د کندهار د زندان مشر څنګه سړی و؟ میرویس خان وویل بد مې نه دي ترې لیدلی. حسن قلي یودم وخندل. بد به دې ولې ترې لیدل؟ پوهېږې هغه زما تره دی. زموږ په ټوله کورنۍ کې بد سړی نشته. یودم یې د میرویس خان غوږ ته خوله ورنږدې کړه. پوهېږې تره مې اصفهان ته ستا تر راتګ مخکې لیک راولېږه. لیکلی و چې میرویس خان ډېر سخي سړی دی، ځان ورنږدې کړه. یودم یې وخندل. د خدای کارونه وګوره. پاچا ګارد ته وسپارلې. غلی شو. ویې ویل خو په ګارد کې مې دا خپل کمال و چې څنګه د ګارد د مشر نظر جلب کړم او له شاهي ماڼۍ څخه خاص تاسې محترم د خدمت لپاره راورسېږم. یودم یې چیغه کړه هلئ نو ښاغلي ته چای راوړئ. تا یې وویل او له کوټې ووت. میرویس خان خپل پټکی له سره لیرې کړ. له خولۍ یې د کندهار په زندان کې د خپل ورور یحیی خان لخوا ورکړل شوي کڅوړه راوویسته. سکې یې وشمېرلې. د سرو او سپینو زرو 18 سکې وې. غرمې ته یو عسکر یو جوش شوی کچالو د پنیر وړه ټوټه او توده ډوډۍ راوړه. ماسپښین حسن قلي راغی. په اصفهان کې د قیمتۍ خبرې کولې. ویې ویل چې د کال یوازې 30 تومنه تنخوا لري. وړه لور یې ناروغه ده او د ښار مشهور طبیب یې د تداوۍ لپاره 3 تومنه غواړي. میرویس خان د سپینو زرو یوه سکه ورته ونیوله. حسن قلي خوشحاله و. ویل یې چې په دې سکه به خپله لور تداوي کړي او په پاتې پیسو به یې خپلې مېرمنې ته نوې جامې واخلي. میرویس خان یوه بله سکه هم ورکړه. ځان ته یې مسواک، د ځان مینځلو کیسه، تولیه او جانماز راوغوښتل. حسن قلي په بیړه له کوټې ووت. له باندې یې غږ راغی. یو چا ته یې وویل چې میرویس خان ته د ځان مینځلو لپاره تودې اوبه راوړئ. میرویس خان کړکۍ ته ودرېد. لاندې لوی ښار پروت و. کورونه له خټو جوړ و. د ښار د لوی جومات مرمرینې منارې تر ټولو هسکې وې. لیرې کوږ وږ سیند پروت و.
یوه اونۍ ووته. میرویس خان له حسن قلي او هغه عسکر پرته بل څوک ونه لیدل چې د ته یې ډوډۍ راوړه. حسن قلي ډېرې خبرې کولې خو هوښیار سړی و. په لنډ وخت کې وپوهېد چې میرویس خان د دربار په اړه د معلوماتو تږی دی. حسن قلي ته د خرڅلاو وړ خبرې ور معلومې وې. مهم معلومات یې په اسانۍ نه ویل. میرویس خان په یوه اونۍ کې د سپینو زرو 3 سکې ورکړې وې. ته دومره وپوهېد چې شاه حسین عیاش سړی دی، زر رسمي ښځې لري، تل نشوي، له وړکتوبه په دربار کې رالوی شوی او له اصفهانه پرته تر خپلې ولکې لاندې نورې سیمې سمې نه پېژني. میرویس خان ته دا هم معلومه شوه چې شاه حسین ته تر ټولو نږدې او اعتمادي کسان اعتماد الدوله او دیوان بیګ دي. خو له دې سره سره یې په دربار کې د ایران لوی شیعه امامان هم راټول کړي او تر ټولو لوی مفتي یې نږدې ملګری دی. حسن قلي ورته ویلی و چې اعتماد الدوله مذهبي سړی دی، په فال او جادو عقیده لري او په دنیایي کارونو کې یوازې له ښکار سره جوړه ده، خو په ښکار کې خونده نشته. له سپه سالار سره ټوکې لري. سپه سالار په دربار کې د ټولو تر مخ ورته ویلي و چې که کومه ورځ هوسۍ راوړه نو دی به خپل بریتونه خریي. اعتماد الدوله ضد نیوله. قسم یې کړی چې په سپه سالار به خپل بریتونه خریي، خو د سپه سالار بریتونه ورځ تر بلې اوږدېږي. میرویس خان د دیوان بیګ په اړه هم معلومات ترلاسه کړل. د حسن قلي په خبره د ګرجي دیوان بیګ ټنډه تل ترووي، ټوکې خوند نه ورکوي او هغه څوک نه بخي چې له صفوي حکومت سره یې خیانت کړی وي. حسن قلي دا هم ویلی و چې د دیوان بیګ وراره لوی سوداګر دی، ډیر وخت عرب او هندوستان ته ځي او د قیمتي ډبرو زیورالاتو تجارت کوي. د حسن قلي په خبره لوی مفتی هم له عتیقه او پخواني اثارو سره مینه درلوده. میرویس خان یوه ورځ حسن قلي راوغوښت، یو لیک یې ورکړ. ورته ویې ویل چې دا لیک په کندهار کې د ده تر وروره ورسوي. حسن قلي ډاډ ورکړ. میرویس خان ته یې وویل چې په دې ورځو کې کندهار ته یو پوځي کاروان روان دی، اعتمادي کسان به پکې پیدا کړي. حسن قلي د باندې ووت، لیک یې خلاص کړ. میرویس خان خپل ورور ته لیکلي و چې ژر تر ژره اصفهان ته راشه. په زندان کې د میرویس خان میاشت پوره شوه، خو چای پوښتنه ونه کړه. کله کله به حسن قلي ورته راته، خو خبرو یې داسې نوي څه نه لرل چې د پیسو په ورکړه وارزي. یوه ورځ حسن قلي ته لویه تمه پیدا شوه. میرویس خان ورته وویل چې که یې هندوستان ته د دیوان بیګ د وراره د سفر د وخت په اړه معلومات ورته راوړل نو د سرو زرو په 2 سکو به یې ونازوي. حسن قلي ته دا غوښتنه حیرانوونکې وه، خو وروسته یې سر پسې ونه ګرځاوه. سترګو ته به یې یوازې د سرو زرو ژیړې سکې نیغې نیغې کېدلې. حسن قلي یوه ورځ خپلې سکې ترلاسه کړې. میرویس خان ته یې وویل چې د دیوان بیګ وراره د نوې میاشتې په پیل کې هندوستان ته ځي. بله ورځ د میرویس خان ورور او یو بل په ونه لوړ بلوچ د حسن قلي په مرسته زندان ته راغلل. میرویس خان له حسن قلي څخه وغوښتل چې دوی یوازې پرېږدي، خو د حسن قلي زړه نه و. ویل یې چې دی باید د خپل مسؤلیت له مخې پاتې شي. اخر یوې سکې له کوټې واویست. میرویس خان له راغلو کسانو سره اوږدې خبرې وکړې. ورور ته یې د 3 کارونو مسؤلیت ور وسپاره. حسن قلي تر پایه خپل غوږ پر دروازه ایښی و، پوه نه شو چې دوی سره څه وویل. میاشت ووته. میرویس خان خوشحاله و، سترګې یې ځلېدلې. یو ورځ په ونه لوړ بلوڅ راغی، له میرویس خان سره لنډ وغږېد. میرویس خان حسن قلي راوغوښت. هغه ته یې ویل چې بلوڅ به یو باز درکړي، دا باز اعتماد الدوله ته ور ورسوه. دوی ونې ووتې. میرویس خان چورتي و. اعتماد الدوله یې پوښتنه ونه کړه، خو یو سهار یې په بالاحصار کې د ګڼې ګوڼې غږ واورېد. میرویس خان تر دریڅې ور وکتل. دوړه ولاړه وه. ګڼو کسانو د غولې هوارې تیږې جارو کولې. آسونه ګرځېدل. پر توپونو باندې لمدې ټوټې تېرېدلې.
شیبه وروسته چای راوړونکی راغی. میرویس خان ته یې وویل چې نن بلای سار ته اعتماد الدوله تشریف راوړي. د چای راوړونکي خبره رښتیا وه. په بلای سار کې څو بګۍ ودرېدې. لومړی پوځي کسان ترې راښکته شول. شاوخوا ودرېدل. بیا یو پوځي د بګۍ دروازه خلاصه کړه. اعتماد الدوله له ونې ټیټ سړی و. په تور پټکي کې سپین مخه او سپینه ږیره ښکلې ښکارېدل. وروسته یوه ډله عسکر راغلل. کتار ودرېدل. د بلاحصار مشر رامخکې شو. د اعتماد الدوله لاسونه یې ښکل کړل. ټولو حرکت وکړ. میرویس خان تر هغو ورته کتل چې د دریڅې له لاندنۍ برخې پټ شول. شیبه وروسته دروازه خلاصه شوه. اعتماد الدوله او د بلاحصار مشر کوټې ته ورننوتل. میرویس خان ودرېد. اعتماد الدوله کلکه غېږه ورکړه. یو سړي په بیړه یوه څوکۍ راوړه. اعتماد الدوله میرویس خان ته نږدې پر کټ کېناست. د بلاحصار مشر ته یې وویل هیله ده چې میرویس خان به نه وي درنه خوابدی شوی. د بلاحصار د مشر ژبه بنده شوه. نه صاحب تل یې احوال اخلم. خو میرویس خان تر دې دمه دا سړی نه و لیدلی. اعتماد الدوله د میرویس خان پر اوږه لاس کېښود. په خوند یې وویل عجب باز دی. په یوه ورځ یې 2 هوسۍ ونیولې. سپه سالار ته مې وویل چې بریتونه وخریه. میرویس خان ځان ناګاره واچول. داسې یې وښوده لکه په هېڅ چې هم نه وي خبر. اعتماد الدوله وویل زه د ښکار شوقي یم. په هفته کې یو ځل نږدې غرونو ته ځم. خو تر اوسه مې کومه هوسۍ نه وه راوړې. سپه سالار راته ویلي و چې که دې کومه ورځ هوسۍ راوړه نو زه به خپل بریتونه خریم. تېره ورځ مې 2 هوسۍ وروړې. بریتونه یې ونه خریل. ویل چې دا هوسۍ دې په باز نیولې دي. خو یوه خبره یې وکړه. توبه یې واویسته چې بیا به د ښکار پیغورونه نه راکوي. پوهېږې لویه هیله مې د سپه سالار د خولې بندول و. اعتماد الدوله اوږدې خبرې وکړې. خوله یې د میرویس خان لخوا د ورکړل شوي باز په صفت نه مړېده. میرویس خان ورته وویل چې دا باز یې په ترکمنو کې پیدا کړی و. ترکمن ښکاریان د باز بچیان نیسي. په سخته یې تربیه کوي. په سلو کې یو باز داسې راوځي چې هوسۍ وایي. چای راغی. میرویس خان پوه شو چې اعتماد الدوله ولې ښکار نشي کولی. دغه په ښي لاس کې نیولې پیاله لړزېدله. دوی اوږدې خبرې وکړې. اعتماد الدوله خوشحاله و. میرویس خان ته یې ځان پړ وباله. ویل یې چې په زندان کې د یو لوی خان پوښتنه نه وه کړې. د تګ په وخت کې د بلاحصار مشر ته وویل چې میرویس خان په خپله سیمه کې لوی سړی دی. ډېر پام ورباندې کوه. درنه خوابدی نه شي. د اعتماد الدوله له وتلو وروسته په کوټه کې زوړ کټ شکېدلی فرش او خیرنه بستره نوې شوه. قدرمن اورېدونکو دا وه د نیکه ناول اتمه برخه. تر 9مې برخې سعید جواد او احسان الله ځلاند ته اجازه ورکړئ. رب مو مل ښه وختونه ولرئ.